د لوی او سپېڅلي خدای په نامه د خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې شلمه غونډه ترسره کړه. د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر سره د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو ځانګړي استازي کتنه او دا چې اسرائیلي لاریون کوونکو د غزې د بشپړ اشغال طرحه رد کړه. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبې د 1404 کال د غوی میاشتې 14 نیټه ده. زه عزیز یم، دا بشپړ خبرونه دي. د افغانستان اسلامي امارت د محترم رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې شلمه غونډه ترسره شوه. ارګ د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دې غونډه کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې رئیس حاجي عبدالقاهر په مشرۍ او پلاوي ته دنده وسپارل شوه چې د هیواد د وګړو نفوس شمېرنې اړوند ناسته وکړي. په دې اړه دي د جوړ شوي طرحې ټول اړخونه وڅېړي او وروستی راپور دي د کابینې راتلونکې غونډې ته ارائه کړي. دغه راز دې غونډه کې د کور او ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د تعمیراتي کارونو د نقشو او ویزو اړوند برخو کې چټکتیا رامنځته کړي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر ملا حمیدالله اخوندزاده د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو له ځانګړي استازي سیف محمد الکتبي سره وکتل. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې دې کتنه کې دواړو لوریو د ترانسپورت او هوایي چلن په برخو کې د خصوصي سکتور د پانګونې او دې سکتور ته د پانګې جلبولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د یاد وزارت په وینا دې کتنه کې دواړو لوریو په دغو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا هم ټینګار کړی دی. بل خبر د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د وګړو صندوق یا UNFPA مشر او سرمنشي سره وکتل. عامې روغتیا وزارت وایي چې دې کتنه کې د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا د اړتیا پر ځای دوامداره مالي ملاتړ، روغتیا برخه کې د مرستو په غوره مدیریت، روغتیایي ځالو په جټوالي، د ګرځنده ټیمونو په ګټورتوب او نورو بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوې دي. په دې کتنه کې ښاغلي جلالی روغتیایي خدمتونو کې پر روڼتیا او د نړیوالو مرستو په غوره مدیریت ټینګار کړی دی. دغه راز د یاد سازمان مرستیال ژمنه کړې چې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د مرستو جذب لپاره خپل همکاري ته دوام ورکوي. وروستی خبر العربیه خبري شبکې خبر ورکړی چې غزه کې د زنداني اسرائیلو کورنیو د صهیونیستي رژیم د کابینې په وروستي طرحه نیوکه کړې او دا یې د زندانیانو قرباني کول بللي دي. په راپور کې له اسرائیلي زندانیانو د کورنیو له قول راغلی چې د اسرائیل له لوري تصویب شوې طرحه په غزې کې زندانیانو د پرېښودو او قرباني کولو طرحه ده. دغه نوې کې داسې مال کېږي چې تېره شپه د صهیونیستي رژیم امنیتي کابینې د غزې د بشپړ اشغال طرحه تصویب کړه. له عملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چاره.